پینټ بکټ ده. دا معنی که یو رنګ غواړئ په بل رنګ باندې واړئ، مشخص یو رنګ اړئ لکه میجیک او په اریزر کې نه و او بیکګراوند ختمولو لپاره. دا خالي یو رنګ تغیروي. اوس لکه د لوګو لپاره ښه استفاده کیږي. زه دلته یو لوګو راوړم، د یوې لوګو رنګ مختلف په یو وار باندې پورته ختموي. مثلا که غواړئ دغه د لوګو رنګ درته واړئ، اوس لکه په ډېرو بینرونو کې نه ده، ممکن دا رنګ ښه خوندور پکې راغلی نه وي یا ښه په هغه بینر کې رانسي. دلته به رنګ درته انتخابوي. مثلا د لوګو رنګ ده، زه غواړم له دې بعد په شنه رنګ باندې لوګو راته جوړوي. اوس راسه په دې تیار کلیک کړی ده، پینټ بکټ ته راځه مهرباني، پینټ بکټ باندې کلیک کړی ده، راسه په دغې رنګ باندې کلیک وکړه. څومره سره وسي هغه ټول رنګ په یو وار باندې تغیریږي. بیخي رانسي. وعلیکم راځه مهرباني کې. مثلا په بل رنګ باندې کلیک ورته وکړم، دا ټول په یو وار باندې بدل شي. ورته هر یو باندې بې ځان ځان ته جلا جلا کړي. او په دغو رنګونو کې استاذ ګریډینټ ورته اچولی نه، دا خو یو مشخص رنګ ورته ورکوي. رنګ پیټرن ورته اچولی شي. ویني پیټرنونه لکه فرض ما پیټرن جوړ کړي، یو دانه چې لوګو مې پکې واچوله فکر کوم. ته دلته خو جوړه پیټرن یې څه دي، ویني هغه د ما پیټرن هم دغه د موجود ده، نو دلته یې پکې ورکړي. خو ښه خوندور په فکر نه کوم راسي. ویني دغه دا لوګو یې په منځ کې ورجای کړي. په دې شکل باندې هم راتلی شي. او دوی خپلې جوړې پیټرنې لري. د ټریز د ونو والې پیټرنې شته پکې، مثلا دغه د پاڼو رنګ دغه هم کولی شي په دې کې ورجای کړي. صحیح. بل دغه په عکس کې هم تاثیر کوي. اوس د اسمان رنګ ده، ته غواړې مثلا اسمان رنګ لږ ډېر ورته پوخ شي، مثلا په دې رقم باندې دې شي، دغه هم په یو وار باندې تغیروي. پیټرن دلته انتخاب ده، پیټرن چې به فورګراوند کلر کړو. وګوره هغه رنګ ټول خالي اسمان یې راونیو که نه، تقریبا ډېر یو مخ ډېر دقیق خو هم نه ده، ګزاره یې ده. دمه بل د خاص مشخص کار نه کوي. دلته یې موډونه دي. مثلا سافت لایټ کې به مثلا څه ډول معلوم شي، له یو سره فرق راځي. ګوره اوس لیک دی څه لکه لاس ریل معلومېږي دا معنی که نه. او اپسټي هم عین هغه شی دی. مطلب که غواړې چې 100% دغه شی بیا پلاس یا مثلا 50% تغیرات پرې معلوم شي، بیا ممکن دغسې یو تغیر پکې راوستل شي. او ټولرینس یې دلته مهم ده. پکې ټولرینس یې اوس وات یا ما ورته ټاکلی کړي. ټولرینس یې ډېر کړي، څومره چې رنګ اول ته ورنږدې کېږي دغومره د ټولو رنګ تغیروي. اوس ما په یو شنه باندې کلیک وکړو، ټول عکس رنګ یې ورته تغیر کړی دی که نه. مثلا که ټولرینس یې څومره کم وي دومره به دی دقیق رنګ انتخابوي. مثلا د 100 شاوخوا کې پرې کړو، وګوره د اسمان هغه مشخص رنګ ما کلیک پرې کړی، هغه انتخاب، نور نه انتخابوي. 80 او 80 به داسې یو عدد دی، مطلب هغه اسمان ښه انتخابوي. صحیح ده؟ ډېر